په سند کې یو نوجوان هلک وفات شو چې کله هغې له غسل ورکړو که نه، کله چې د هغه جنازه د کور نه بهر ته رایسته، چې کله د کور نه بهر ته راویسته ملګرو، نو د هغې ورپسې چې د کلي څومره سپي وو که نه، نو هغه په هغه جنازې پسې ورپسې شول. د خلکو ډېر زیات د کلي د خلکو ډېر زیات کوشش وکړو که نه چې دا سپي دې موږ وشړو، خو هغه سپي پسې بیا هم روانو، هغه د قبرستان پورې پسې څه وشو، سپي لاړل. چې کله دوی قبرستان ته جنازه ویوړه، نو هغه سپي یو طرف ته ودرېدل. دوی بیا هم کوشش وکړو چې موږ دا سپي د قبرستان نه وشړو، خو بیا چې کله دوی دا کس دفن کو، دا کس یې څه کو، ښخ کو ملګرو، نو دا سپي رالل او دې قبر ته ودرېدل او ډېر زیات غاپي. نو دا خلک هم ډېر زیات حیران شو چې کله موږ جنازه د کور نه راویسته، نو دا سپي چې دي نو په جنازې پسې راپسې شول او غاپي. چې کله دا موږ قبرستان کې ښخاوه دا کس، نو د هغه نه پس چې دي نو سپي یو سیټ ته ودرېدل، بیا هم غاپي. د هغه نه پس چې موږ دا دفن کړو، نو بیا سپي رالل او دې قبر ته غاپي. نو هغه یو د کلي دا خلک نه، دغه علاقې خلک راټول شو، ویل یو غټ عالم دی، په هغه پسې لاړل که نه چې دا هغه واقعه ورته ټوله بیان کړه. هغه ورسره هم را روان شو، قبرستان طرف ته رالل که نه. چې کله قبرستان طرف ته رالل، ویل دا قبر کولاو کړه. چې کله دا قبر کولاو کړه ملګرو، نو کوم انسان چې و که نه، نو د هغه نه خنزیر جوړ شوی و. نو هغه مفتي صاحب ورته ویل چې تاسو دا کس چې دی نو دا بیرته به دې تختې ورکېدی که نه، او د هغه نه پس چې دی نو دوی ویل چې دا تاسو خنزیر راغیستی او د دې وجې نه د سپي غپل او په تاسو پسې را روان و، ځکه چې دا دې سپو ته مخکې نه پته وه چې دا یو خنزیر دی. د هغه نه پس چې دی نو مفتي صاحب چې دی نو ویل د کلي خلکو ته ویل چې راځئ چې دوی د کور د خلکو نه تپوس وکړو چې دوی څه ګناه کوله. ملګرو چې هغه کله هغه کور ته تللي که نه، او دا کور د خلکو نه تپوس کړی چې دوی څه ګناه کوله چې دې نه یو خنزیر جوړ شو. هغه کور خلکو ورته ویل که نه چې دې به مونځ نه کوو، الله ته به سجده نه لګوله د هغه د وجې نه. ملګرو دې به دا غټو ګناه کوله، مونځ به یې نه کوو. نن سبا که تاسو سوچ وکړئ، نو زمونږ په دې علاقو کې دا خلک چې دی نو د سره مونځ نه کوي، جومات کې نه ځي، جوماتونه تش. نو زما ټول ته خواست یار چې دا یو ډېره زیاته عبرتناکه واقعه وه. هر سړي له پکار ده چې مونځ کوي، دا ژوند ختمېدونکی دی، یو 2-3 ورځې ژوند دی که نه. مونځ موږ الله پاک 15 ټیمه مونځ راکړی دی، ډېر مونځونه نه دي، 15 ټیمه مونځ دی او 15 منټ پرې لګي. لیکن زمونږ د خلکو جومات ته بیخي شا کړله. زما ټول ته خواست دی چې دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ.